د 1440 هجری قمری کال د شعبان المعظم درېیمه جمعه ده. درېنمی مجلس مبارک ما و شما بر اینمی موضوع بحث میکنیم که مساجد در زندگی مسلمان کدام اهمیت داره. مساجد در تبدیل زندگی مسلمان کدام کردار ادا کرده. عام طور ذهنیت مردم اینمی است که مسجد فقط برای نماز جور شده. در اینمی مسجد فقط باید 5 وقت نماز ادا شود. پس از ادا شدن نماز باید مسجد قلب شود، بند شود. حالانکه مساجد یک اساس است برای تبدیل زندگی مسلمان، یک اساسی کلیدی، یک کردار کلیدی دارد در تبدیل معاشرت اسلامی. به اینمی سبب وقتی که نبی کریم صلی الله علیه و سلم از مکه مکرمه به مدینه منوره هجرت کرد، پیش از این که نبی علیه السلام مبارک بنیادی خانه خود را بگذاره، بری زندگی خود خانه جور کنه، پیش از این نبی کریم صلی الله علیه و سلم بری امت بنیادی مسجد، تاداب مسجد نبی کریم صلی الله علیه و سلم بری امت بگذاشت. حالانکه عام قانون اینمی است که یک شخص که یک جا میره اول تلاش بر زندگی خود میکنه که ما شب را کدام جا تیر کنیم، آرام را کدام جا کنیم، زندگی ما چطور باید، شب ما چطور تیر شوه، روز چطور. بری عبادت در درجه دوم یک جای را تلاش میکنه. ولی نبی کریم صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره که رفت، پیش از این که بری خود یک خانه را جور کنه، اولین بری امت یک مسجد را جور کرد، فکر مسجد کرد. زیرا که مسجد یک اهمیت دارد در زندگی مسلمانان. مسجد یک قیمت داره، یک کردار داره. اینمی مساجد ما و شما که مساجد را محدود کردیم تا نماز، به اینمی سبب اثر مساجد هم محدود شد. در اونمو زمانه مساجد محدود تا نماز نبود، به اینمی سبب اثر مساجد هم تا نماز نبود، بلکه اثر مسجد در هر چیز مسلمان نمایان بود. اثر مسجد در معاشره مسلمان، در نکاح و طلاق مسلمان، در صلح و جنگ مسلمان، در تجارت و زراعت مسلمان،
در کردار و گفتار مسلمان، در هر چیزی مسلمان اثری مسجد بود، زیرا که مسجد در اونمو زمانه عام بود. ما و شما مسجد را خاص کردیم برای نماز، به اینمی سبب اثری مسجد تا نماز ماند، در دیگر جا اثری مسجد نماند. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مسجدونه په اعمالو آباد وه، په مسجدو کې دنیا نه وه، ځکه د مسجد د بندېدو، د مسجد د قلپېدو چې قلپې کې د دې فکر نه و. د نبی علیه السلام مبارک په مسجد کې لاندې فرش دا د شګو شګې پکې اوارې وې. د نبی علیه السلام مبارک د مسجد دا بام چت دا د خورما د خاشو، د خورما د درخت خاشې پکې اچولې وې پر سر باندې. کله چې په یو مسجد کې بام او چت دا د خاشو وي، لاندې په ځمکه باندې فرش نه وي، شګې پکې اوارې وي، په مسجد کې څراغ و رڼا نه وي، نو بیا به د هغه مسجد څخه یو څوک څه غلا کړي؟ د غلا شی نشته پکې. نو ځکه به مسجد 24 ساعته خلاص و، خلک به راتلل، په مسجد کې به یې د مسجد څخه استفاده کول، اخذ به یې کوي، زده کړه به یې کول. موږ مسجدونه دا په دنیا باندې آباد کړل، د دنیا هر څه مو مسجد ته راوړله، د اعمالو د خوا مو مسجدونه خالص ول. چې کله په لمانځه کې 2 دقیقې ناوخته سي، بیان 2 دقیقې وځنډېږي، پر خلکو باندې بوج راځي. چې کله سلام وګرځېږي، دعا 2 دقیقې اوږده سي، خلک باندې بوج راځي، باید ژر خلاصه سي چې ووځي. نو چې کله موږ مسجد د اعمالو په لحاظ باندې خالق کړل، د دنیا په لحاظ مو آباد کړل، نو د غلو ورته سودا سوله چې دا دنیا هم باید ویسو. نتیجه دا سول چې موږ مجبوره سو چې باید خپل مسجدونه قلب کو، خپل مسجدونه باید بند کو، چې څوک یو شی ځینې غلا نه کړي، قلپوي. الله جل شانه صفت مسجد نبوی صلی الله علیه وسلم که در مدینه منوره جور شده مسجد نبی صلی الله علیه وسلم، صفت اونمو مسجد را الله جل شانه در قرآن شریف میکنه. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. اونمو مسجد کی اساسی اونمو مسجد بر تقوا، بنیادی اونمو مسجد بر تقوا و بر خیر گذاشته شده. اونمو حقدار اینمی است که شما در اونمو نماز بخوانی. الله جل شانه صفت اینمی مسجد را میکنه. بعضی مفسرین رحمهم الله تفسیر کرده که مراد از اینمی مسجد نبوی است و بعضی حضرات تفسیر میکنه که مراد از این مسجد قبا است. به هر صورت اینمی مسجد اگر مسجد نبوی باشه یا مسجد قبا باشه، الله جل شانه کی صفت اینمی مسجد را میکنه با کدام سبب میکنه؟ اینمی مسجد بهتر است، اینمی مسجد خوب است،
حقدار است بری نماز خواندن به کدام سبب؟ به این سبب که در اینمی مسجد خوب قالین است، به اینمی سبب که در اینمی مسجد خوب چراغ است، به این سبب که در اینمی مسجد خوب ایرکنډیشن است، خوب جور شده؟ نه. فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین. صفت د مسجد الله جل شانه د اعمال پر بنیاد کی، د علاقه خلق آباد شه خلق دی، دا مسجد په اعمال آباد کړی دی. په دې علاقه کې چې کم خلق دی هغه خلقو دا مسجد په اعمال آباد کړی دی، هغه پاکی کوي او د الله جل شانه پاک خلق خوش دی. الله جل شانه هغه خلق خوشوي چې مسجدونه په اعمال آبادوي. الله جل شانه د هغو صفت کوي. ولی در زمانه ما و شما نمی مصیبت آمد که مردم مساجد را به اعمال آباد نمی کنه. بری مساجد مردم بری مساجد به کدام اهمیت قائل نیست. مسجد را فقط بری نماز خاص کرده. فقط بری نماز باید بیایی، نماز را که خواندی بس مسجد بند فارغ. نه، در دور نبوت در زمانه نبوت اینمی مساجد بری کدام وظایف بود؟ در زمانه نبوت اینمی مساجد کدام کردار را ادا کرده؟ ما همراه شما در اینمی مجلس یک چند کردار مساجدی بیان می کنیم انشاءالله تعالی. اول کردار د مسجدو، اول کردار د مسجد د امت مسلمه لپاره هغه چی شدی؟ وحدت. د مسجد کردار دا دی چې مسجد دا امت یو کوي، وحدت په امت کې راولي، اتفاق په امت کې راولي، اتحاد په امت کې راولي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مسجد جوړ کی، مسجد نبوي شریف، د هغه وخت څخه بیا تر نن ورځې پورې چې مسجد دی، مسجد دا د امت د وحدت او د اتحاد سمبول دی. په مسجد کې به امیر او مأمور، عالم او جاهل، مالدار او فقیر، بادشاه او رعایت دا ټول په یوه صف کې دریږي. په مسجد کې دا قانون نسته چې دا صف د خانانو دی، دا صف د فقیرانو دی. په مسجد کې دا قانون نسته چې دا صف د ملایانو دی، دا د عوامو دی. مسجد اینمی قانون نیست که اینمی صف بری حکومت است و اینمی صف بری رعایت است. هر شخص که اول به مسجد آمد او نمود حقدار صف اول است. در مسجد تمام مردم با یک دیگر مساوی است. اینمی درس وحدت است. در مسجد تمام امت پشت یک امام با یک تکبیر استاد میشه و با یک تکبیر به رکوع میره و با یک تکبیر به سجده میره. اینمی درس وحدت است.
وقتی که امام صاحب الله اکبر را خواند، تمام امت امام پشت اینمی یک امام، تمام امت پشت اینمی یک امام استاد میشه. اگرچه در پشت اینمی امام حاکم باشه یا رعیت، عالم باشه یا جاهل، مالدار باشه یا فقیر، تمام پشت اینمی یک امام به اینمی یک الله اکبر استاد میشه. به اینمی یک الله اکبر به رکوع میره، به اینمی یک الله اکبر به سجده میره. اینمی درس وحدت است، درس اتحاد است، اتفاق است. لتسون صفوفکم او لیخالفن الله بین قلوبکم. په مسجد کې و موږ ته دا درس راکوي. د مسجد د تربیتګاه ده درس راکوي چې کله درېږې زه به دا نه وایم چې زه باچا یم، زه وزیر یم، زه مالدار یم، زه د تا څخه یو دوه ګوتې مخته درېږم، ته به زما څخه دوه ګوتې شاته درېږې. نه، لتسون صفوفکم او لیخالفن الله بین وجوهکم وفي روایت بین قلوبکم. صفونه برابر کړئ، ټول پښې برابرې کړئ، یو د بل سره سیده ودرېږئ. که ایاز یې، که محمود یې، که غلام یې، که باچا یې، ټول په یوه صف کې به درېږئ. د یوه مسلمان امام تر شا ودرېږه، هر څوک چې څومره ښایسته درس دی، څومره ښایسته او حسین درس دی چې ما او تا ته د اسلام مقدس دین راکوي په مسجد کې. اینمی درس وحدت در اینمی مسجد به ما و شما هر روز 5 مرتبه داده میشه. ولی مشکل اینمی است که ما و شما اینجا به مسجد به اینمی ذهنیت نمی آییم. ما و شما که در مسجد می آییم به اینمی فکر و به اینمی نیت نمی آییم که از اینجا درس بگیریم. لا اله الا الله. په یوه صف کې به ټول دریږي، په یوه تکبیر به ټول سر پورته کوي، په یوه تکبیر باندې به ټول سر کښته کوي. دوهم، دغه مساجد ما و تا ته د مسلمانانو په منځ کې د اخوت او همدردی درس راکوي. دارالاخوه، دا مساجد دا دارالاخوه دي، دا خالی د پنځو لمنځو لپاره نه دي، دا د اخوت او د محبت او د همدردی د پیدا کېدلو دپاره مرکزونه دي. در اینمی مسجد درمیان ما و شما باید اخوت و محبت و همدردی و همدلی پیدا شوه. ما که در هر روز 5 مرتبه شما را در صف میبینیم، اگر یک روز شما را نمیبینیم پس باید دوم روز پرسان کنیم که اینمی برادر ما، همسایه ما امروز دیده نمیشه، کجاست؟ اگر مریض است باید بیمار پرسی کنیم، اگر وفات کرده باید به جنازه بریم، اگر کدام مشکل داره باید در اونمو مشکل همراه اینمی معاونت و کمک کنیم. اینمی دور مسجد بود، اینمی تاریخ مساجد است در زندگی ما و شما. الخو مشکل اینمی است که مسجد است ولی اونمو تاثیر که مسجد داشت در زندگی مسلمان تاثیر نداره. چرا؟ زیرا که مسجد ما و شما خاص کردیم فقط برای نماز.
و او نماز هم گاهی در مسجد و گاهی در دکان، گاهی در خانه و گاهی خوانده و گاهی نخوانده. وقتی که به مسجد می آییم باید به این همی فکر بیاییم که اونمو همسایه ما، اونمو برادری ما، اونمو مسلمانی ما که در جمعه گذشته در پالوی ما نماز خوانده، 2 جمعه شد 3 جمعه شد که او را ندیدیم. باید اونمو را درباره اونمو باید پرسان کنیم. عادت شریفه نبی کریم صلی الله علیه و سلم اینمی بود که پس از نماز صبح نبی علیه السلام مبارک به د سهار تر لمانځه وروسته مخ راړوي، تر اشراق پورې به په خپل ځای باندې کښېنستی. تر اشراقه د نبی علیه السلام مبارک عادت دا و چې تر اشراقه پورې به نبی علیه السلام مبارک ناستو. په مسجد کې به اول کار د نبی علیه السلام دا و چې کم ملګري د 3 ورځو څخه غیر حاضر و، پوښتنه به یې کول چې پلانکی ملګري 3 ورځې کېږي نه معلومیږي. که مریض وي پوښتنې ته به یې ورسو، که بل مشکل ورته پېښ شوی چې هغه مشکل یې رفع کړو. باید همدردي، همدلی، محبت. دا خو مسلمانه معاشره ده. انما المؤمنون اخوه. مسلمانان د یو د بل سره وروڼه دي. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اشاره وکړل په لاس باندې. مسلمانان دغسې یو د بل د پاره معاونین دي، کومک دي، یو د بل سره کومک کوي، یو د بل ملا تړي، یو د بل سره. د هغه وخت کېږي چې کله ما او تا سره وپېژنو او چې زه تا نه پېژنم، ته ما نه پېژنې، زه ستا پوښتنه نه کوم، ته زما پوښتنه نه کوې، نو بیا څه پیدا؟ د مسجد دوهم قدم د مسلمان په زندگی په تبدیل کې هغه دا دی چې مساجد دا دار الاخوه، دار المحبه، دار التعاون، یو د بل د پاره د تعاون ځایونه دي، د کومک ځایونه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې ناست دی. په مسجد نبوي کې به ناست و، یو څوک به رالی، شکل و هیئت به یې کمزوري و. نبی علیه السلام مبارک به د هغه لپاره په مسجد کې غږ وکړي، د هغه دپاره به یې صحابو څخه شی وغوښتي، ترتیب به یې ورته جوړ کړي. د مسلمانانو لپاره به په دې ځای کې اجتماعي نظامونه جوړېدله، اجتماعي کارونه به کېدل. دریم قدم، سوم قدمی مساجد در زندگی مسلمانان. اینمی مساجد در زندگی مسلمان چه تاثیر داره؟ مساجد دار التعلیم است. تعلیم و تعلم. ما و شما که کدام زندگی 24 ساعته ما و شما تیر میکنیم، اینمی زندگی را باید از کدام جا یاد بگیریم؟ اینمی زندگی باید در اینمی مسجد خود یاد بگیریم. در اینمی مساجد باید حلقه تعلیم باشه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من بعض حجره فدخل المسجد فإذا هو بحلقتين إحداهما يذكرون الله تعالى ويدعونه والأخرى يتعلمون ويعلمون فقال كل على خير. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور سره ووتی. حضرات صحابه کرام په مسجد نبوي کې حلقې ناستي. یوه حلقه د صحابه کرامو ناسته ده ذکر کوي، بله حلقه د صحابه کرامو ناسته ده تعلیم و تعلم کوي، ښوونه کوي، زده کړه کوي. نبی علیه السلام الدام شکار کوي چې ذکر کوي، دا هم شکار کوي چې تعلیم و تعلم کوي. وإنما بعثت معلما فجلس معهم.
زه الله جل شانه دنیا ته د معلم په صفت راستولیم. ما که به اینمی دنیا آمدیم به صفت معلم آمدیم. ما همراه اینمی معلمین و متعلمین در حلقه تعلیم میشینیم. المسلمان میشینه، مساجد قلب است، فقط در وقت نماز مسجد خلاص میشه، دیگر 24 ساعت مسجد قلب است. چرا که ما و شما مساجد را فقط برای نماز خاص کردیم و اینمی کلان کلان مساجد خو فقط برای نمایش جور شده. در اینمی مساجد خو نماز صبح و نماز شام و اینمی نمازها بخی خوانده نمیشه. اگر میخوانی هم یک 5 و 4 نفر میآید، دیگر کسی نمیآید. یہ فقط باید برای نمایش باشه. اگر مهمانا آمد باید برای مهمانا نشان بیتیم که اینجا ما یک مسجد جور کردیم. و مسجد نبی کریم صلی الله علیه و سلم از چی جور شده بود؟ تا وفات نبی علیه السلام در مسجد نبی علیه السلام فرش نبود، بر زمین سنگه ها بود. تا وفات نبی علیه السلام بس بامی اینمی مسجد کدام چیز نبود. اونمو مساجد به اعمال آباد بود. به اینمی سبب الله جل شانه که صفت اونمی مساجد را میکنه، به سبب بنا نمیکنه. لمسجد اسس على التقوى، لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. اینمی مساجد حقدار است که شما اونجا نماز بخوانی. چرا حقدار است؟ خوب جور شده نه، خوب قندیل داره نه، خوب نقاشی داره، میناتوری داره نه، خوب فرش و ظرف داره نه. چی داره؟ فیه رجال، فیه رجال، فیه رجال، فیه رجال اعمال داره. اونمو رجال چی داره؟ خوب پیسه داره نه. فیه رجال یحبون ان یتطهروا، اعمال داره، اعمال. فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین. اینمی مسجد یک جماعت را تربیه کرد. در اونمو جماعت ابوبکر است، عمر است، عثمان است، علی است، طلحه است، زبیر است، خالد بن ولید است. رضی الله عنهم و ارضاهم. وکلا وعد الله الحسنى. د دې ټولو صحابه سره زما د خوا د حسنا وعده ده. الصحابه رضی الله عنهم ورضوا عنه، د دې ټولو څخه الله جل شانه راضي دي. دا په دې مسجد کې تربیه سوله. مسجد د تربیت ځای دی. په دې کې به تعلیم و تعلم وي، باقاعده به نوبت و. سیدنا عمر رضی الله عنه خپل همسایه ته وایي چې نن زه کار ته ځمه، ته به ولاړ سې مسجد نبوي ته. په مسجد نبوي کې به په حلقه کې د تعلیم شرکت وکړې، د نبي علیه السلام څخه به څه زده کړې. سبا به بیا زه ولاړ سم و نبي علیه السلام ته، ته به ولاړ سې مزدوري به وکړې. نفقه هم غوښت غواړي، نفقه به حاصل کړي. ما و شما در روز جمعه اینجا در مسجد خود یک حلقه داریم، برای شما داریم. جوابات ما موضوع منتخب نمی کنیم، از شما می خواهیم کدام سوال داری سوال کنی که ما برای تو جواب بیتیم که اونمو مشکل شما حل شود. به دروازه وار نمیشه. ماشاءالله وقتی که اینجا اعلان شد به دروازه وار نمیشه. هر یک کوشش میکنه که زودتر از دیگر بیرون شود. مسجد اگر ما و شما میخواهیم که در زندگی ما و شما انقلاب بیاید، ما و شما باید به اینمی مساجد وقت بدیم، اینجا زندگی تیر کنیم. نبی علیه السلام فرمایی ویزه په مسجد کې د پلانکی قبیله د شپې چې نبی علیه السلام په کور کې دی،
د پلانکۍ قبیلې د خلکو اواز پیژنم چې د پلانکۍ قبیلې خلک په کم ځای کې په کم کونج کې تاریکه ده زه د هغو تلاوت ځایونه په تلاوت پیژنم چې د پلانکۍ قبیلې خلک په هغه کونج کې دي یا په هغه کونج کې چې د دوی د تلاوت آواز راځي د شپې به مساجد آباد و په تلاوت باندې د ورځې به آباد و مساجد دا په تعلیم و تعلم په حلقو باندې مساجد دا د مسلمانانو لپاره دار المشوره وه د مسلمانانو اجتماعي مشکلات دا به په ګډه مشوره باندې په مساجدو کې حل کېدله هر مشکل چې به و هر غم به و هر خوشحالي به وه د دې دپاره به مسلمانان په مسجد کې سره یو ځای کېدله هر مسئله چې به راغلل نبی کریم صلی الله علیه وسلم به سیدنا بلال رضی الله عنه ته امر کوي قم یا بلال فأذن فی الناس ان الصلاة جامعه ورسه بلال اعلان وکړه چې مسجد ته راسئ خلکو به په هغه ځای باندې خپل کارونه پرېښول مسجد ته به راټولېدله مشوره به کېدله او د مسلمانانو فیصلې دا به ټوله په مسجد کې کېدلې د مسلمانانو ټوله فیصلې دا په مسجد کې کېدلې دا مسجد به 24 ساعته په اعمالو آبادو همدا وجه وه زموږ حضرات علماء کرام فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته که به وفود راتلله میلمانه او که به بندیان ونیول سوله د کافرانو دا به یې په مسجد کې ساتله د دې لپاره چې دوی د مسلمانانو زندگی وویني د زندگی څخه د مسلمانانو مسلمانان وپیژني یک انسان به معاشرت تو به زندگی معلوم میشه به گفتار معلوم نمیشه به کردار معلوم میشه ځکه وتا ته د خپل ځان په باره کې 1 ساعت 2 ساعته خبرې وکړمه د اهمیت نه لري زه باید ستا سره ژوند وکړم زما کردار ته ووینې نو کله چې به د کافرانو وفدونه راتلله نبی علیه السلام به دا وفدونه چیرې پرېښوله چیرې به یې هغو ته ځای برابروي وفد نجران د نجران د عیسایانو وفد رالی نبی علیه السلام د هغو دپاره په مسجد نبوي کې ځای برابر کړي خیمه ورته جوړه کړي هلته چې دوی د حضراتو صحابه کرامو د مسلمانانو ژوندګي وویني چې په مسجد کې څه کوي ثمامة بن اثال یو لوی غټ پهلوان دی د بني حنیفه قبیلې سردار دی په لاره باندې روان دی مجاهدین په پیښ سوله وینیوي چې وینیوي راوستي نبی علیه السلام ته ویل یا رسول الله ثمامه ابن اثال منیولی دی بندي دی نبی علیه السلام ورته امر وکړي ول د مسجد په یو ستن باندې داسې ستنې وي په مسجد کې ول د مسجد په یو ستنه پرې وتړئ دومره کمزوري هم نه وه چې په مدینه منوره کې دومره یو کوټه نه وه دومره یو خونه نه وه خو د یو چا و کور ته به یې استولی وایي نه په مسجد کې د دې لپاره وتړئ چې د مسلمانانو زندگی وویني ورځ تېره سوله شپه راغلله شپه تېره سوله چې سهار سو سهار نبی علیه السلام ورته رالی نبی علیه السلام ورته وایي ماذا عندک یا ثمامه څه پیغام لري شپه دې تېره کړله څه وایه څه پیغام لري خو هم سردار و هغه ورته وایي ان تقتل ذا دم وان تنعم على شاکر خو عرب و فصیح او بلیغ خلق و هغه ورته وایي کمې قتلې یو وینې باره به قتل کې داسې یو څوک چې اولاد و کور خاندان په پسې دي قتل به کې ستا اختیار دی زه ستا تر لاس لاندې یم ته صاحب اختیار یې خو که دې معاب کړم
داسې یو څوک به دې معاف کړي چې هغه بیا ناقدره نه دی، نمک حرامه نه دی، ستا د دې احسان شکریه به وایي. نبی علیه السلام ځینې تیر سوچې نور ته وویل دا ورځ هم تېره سول، شپه تېره سول، سبا ورځ سوله. سبا بیا نبی اکرم رسول معظم صلی الله علیه وسلم ورته راځي او دا هغه کس دی چې دا قسم کړی و د ځانه سره چې زه به نبی علیه السلام په خپل توره باندې په خپل لاس قتلومه. اوس نن د نبی علیه السلام په لاس کې بندي دي. نبی علیه السلام بیا ورته راغلی ماذا عندک یا ثمامه، هغه ورته وایي ان تنعم تنعم علی شاکر و ان تقتل تقتل ذا دم. هغه جواب یې ورکړي. نبی علیه السلام ولاړی. درېیمه ورځ بیا نبی علیه السلام راغلی، بیا ورته وایي ثمامه څه لرې؟ ثمامه بیا هغه جواب ورکړي. نبی علیه السلام صحابه ورته امر وکړي ول اطلقوه، ثمامه یې لکي. د مسجد نبوي تربیتګاه وه، د تربیت هغه څوک چې د نبی علیه السلام د قتل قسم یې خوړلی و چې زما دې د کعبې په رب باندې قسم وي چې نعوذ بالله زه به محمد په خپله توره قتلوم. 3 شپې په مسجد نبوي کې بندي دي. 3 شپې بعد چې نبی علیه السلام ولیلی کوي، ثمامه راووتې د کوره د مسجد نبوي څخه د باندې رالی په یو ځای پر اوبو باندې، په اوبو باندې غسل وکړي. تر غسل وروسته بیرته رالی مسجد نبوي ته. نبی علیه السلام ته کښېنستی ول اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. مسلمان مسجد نبوي تربیتګاه وه. د مسلمانانو زندگی په بدلیدله، د کافرانو زندگی په بدلیدله. همدا وجه ده چې اسلام دومره اهمیت ورکړی دی چې څوک و مسجد ته را روان سي پر هر قدم باندې الله جل شانه یوه ګناه معافوي، یوه نیکي ورکوي، یوه درجه لوړوي. الما و شما در اینمی زمانه مساجد داریم ولی اونمو اثرات مساجد که در او زمانه بود او را نداریم. چرا؟ او را به دست نمیاریم، در دست نداریم اونمو اثرات. چرا؟ مشکل در مسجد نیست، مشکل در ما و شماست. باران است از اسمان، برف است باران است، ولی ما برای اونمو برف و باران ظرف کلان نداریم. اینمی زمین جور نکردیم. الوقتی که اینمی آب ذخیره نشد، اینمی مشکل باران و برف نیست، اینمی مشکل ظرف ماست، اینمی ذخیره ما مشکل داره. مسجد اونمو مسجد است. و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. مسجد د الله پاک دی. په قیامت کې به دا نور ځمکه بدلیږي، ختمیږي به. یوم تبدل الارض غیر الارض. خو د مسجدو ځمکې به الله جل شانه پورته کوي جنت ته. دا د جنت حصې دي، د جنت ټوټې دي. لیکن چې موږ و دې ته د جنت په نظر وګورو، په دې کې کښېنو، دې ته وخت ورکو، دا د ځان لپاره د تربیت مرکزونه وبولو، په دې کې خپلې زندګي وقف کو، خپل زائد وقت. خاص کر اوس د رمضان المبارک ماه مبارک رمضان نزدیک است انشاءالله. اللهم بارک لنا فيما بقي من الشعبان وبلغنا رمضان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به اینمی دعا مکرر کرده پیش از رمضان که یا الله ما را به خیر و عافیت به رمضان برسانی. ما و شما هم باید به اینمی ماه مبارک تیاری کنیم و در اینمی ماه مبارک باید یک وقت را متعین کنیم برای مسجد که کم از کم در 24 ساعت، کم از کم اینمی 4 ساعت و 5 ساعت ما در مسجد خامخا تیر میکنیم. اونجا تلاوت میکنیم، صلات تسبیح میخوانیم، در حلقه تعلیم و تعلم شرکت میکنیم، در حلقه ذکر شرکت میکنیم، در حلقه دعوت شرکت میکنیم، چیز را یاد میگیریم، میشینیم اونجا. از امرای کی بشینیم؟
مردم انتظار، هر یک انتظار دیگر کس میکنه. در امور دنیا ما خود اقدام میکنیم، انتظار دیگران نمیکنیم. در امور دین انتظار دیگران میکنیم. خود شما اقدام کنیم، من سن سنتا حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها الى یوم القیامه. خود تی بنیاد کشیر د بل مسلمان تو تورور راځم او تا دواړه به ملګري سو. د درېیمه سره خبره وکړه، څلورمه سره، پنځمه سره، پنځه ملګري سواست. د مسجد د مولوي صاحب سره خبره وکړه، حضرت موږ ته د قرآن شریف ترجمه را شروع کړه. مولوي صاحب محترمه موږ ته د لمانځه احکام را شروع کړه، موږ ته د روژې احکام را شروع کړه، موږ ته د زکات احکام را شروع کړه، موږ ته د تجارت احکام را شروع کړه. ما اینمی حکم را یاد نداریم، 1 ساعت 5 دقیقه 15 دقیقه بر ما وقت بیتی امام رای شما میشنیم، اینمی عقاید را بر ما بیان کنی، اینمی احکام را بر ما بیان کنی، اینمی جنت و جهنم را بر ما بیان کنی. سیدنا عمر محتاج است، 1 روز کار میکنه، 1 روز رخصتی میکنه، میره در مسجد میشنه، دین را یاد میگیره. ما و شما از او زیاد احتیاج داریم، از او زیاد ضرورت داریم. و اگر خود را مکلف نکردیم، خود را محتاج نکردیم، دین الله تعالی محتاج کسی نیست. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سنت وکي.